بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه یم ملک شاه زیب. دا وخت موږ موجود یو په ملل شادي هال کې چې ځلي حکومت لاړه په مردان په تاریخ کې په اول ځل د زنانو د فاره هغه زنانه کمې چې کونډه وي، غریبانان وي، هغې دپاره چې کوم دلته هنر ښودل کېږي چې په کپړو ورته مختلف ډیزاین ورته ښودل کېږي چې یا کپړې به دي په بازار کې خرڅوي او په ښه قیمت باندې او د دې غټه فایده رسي. نو دلته موږ راغلي تاسو ته چې کوم دي د فورم تاسو سره شریک کوو او دې فورم چې کوم دي فرانسته ډیپټي کمشنر مردان عبید وزیر صاحب په خپل لاس باندې وکړه. نو چېرته مزه موږ سره اوسئ. تنزیلا شکور د سبابین راغلی یم. زه ټیکسټایل ډیزاینر یم او دلته کې چې موږ راغلي یو کوم چې دی پروګرام ارینج کړی دی هغه ښځو دپاره کوم چې کور کې مطلب د سکل ورک شته او کور کې ناستې دی او کوم ووکیشنل سینټر نه دی چلی زده کړی دی خو مطلب هغه یوز نشي کولی. نو دلته کې موږ راغلي یو هغوی دپاره موږ دا ورکشاپ ارینج کړی دی چې کوم سکل هغوی نه زده کړي موږ ورته ایډوانس وښولی شو او دومره کوشش وکړی شو هغو دپاره چې هغوی کې کوم ټیلنټ دی مخکې راولو او هغوی کې اویرنس راولو. ګرانو کتونکو، دلته چې کوم دا فورم ارینجمنټ شوی دی د یې موږ سره نیم را موجود دا فورم چا ارینجمنټ کړی دی. سره خبرې تر کو دی فورم په حواله باندې. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو نن کوم دا فورم ارینجمنټ کړی دی فورم په حواله بس وایي د ورکشاپ په حواله باندې؟ دا 2 days ورکشاپ موږ ارینج کړی دی د دې کې سپیشلی کوم ویډوز چې دي اورفنز چې دي یا داسې خلک چې دي چې هغې سپورټ نشته، هغې څه پیسو ګټلو والا څوک نشته، نو د هغې کې چې کوم نیچرل سکلز دي کوم فیشن سکلز دي هغه موږ د دې پالیش کوو. دي ته موږ داسې ټیکنیکس خول غواړو چې هغې باندې دي خپل ارننګ کول شي، د دې انامپلایمنټ ختمېدی شي. نور فیمیل ته په څه پیغام ورکول غواړئ؟ نور فیمیلز ته دا پیغام دی چې مطلب هغې هر څه کولی شي، بس دی له یو پلیټفارم پکار دی هغې هر څه کولی شي. څنګه چې مطلب زه یم ما دی زما پوره پاکستان کې سیکنډ پوزیشن راغلی دی په دې دغه کې، نو دغه شانتې دی هم کولی شي، خو چې دی صرف د دې دا سکلز لږ شانتې پالیش شي او د دې کار مخکې راشي نو دی هم هر څه کولی شي. په دې موقع یوت ولنټیر کوارډینیټر مانور خان وینا وچی زما نوم مهنور دی او زه د یوت ولنټیر ټاسک فورس کوارډینیټر یم. نن چې کوم دا ایونټ دی فیمیلز مردان کې کم ویډیوز دي کم کونډې ښځې دي یا دا د دې لپاره موږ یو پلیټفارم جوړ کړو چې دی راشي او خپل چې کم سکلز دي هغه مخکې راوړي. دا وخت موږ سره مشهور سینګر عرفان کمال موجود دی. ایم دی فورم نه راغلی کنفرنس پکې یا سره خبرې تر کو دی فورم په حواله باندې. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر محترم، څنګه ښه جوړ؟ ټول مخکې موږ خپل چینل باندې هرکلی وایو جی. ډیر خوشاله شوم استاد سونو مینوال چې موږ په دغه شیشه ګوري هغه ټول ته زما طرف نه احترامات او سلامونه. خاجي نن تاسو ته د فورم نه کمپیرنګ کو دوه زنانه راغلي دوه خپل ډیزاینینګ کړي څه وایي د فورم په حواله باندې؟ یاره زما خو لومبي ایکسپیرینس شو، ډیر خوشاله یم چې لکه زمونږ په خویندو کې داسې صلاحیتونه شته او ډیر خوشاله شوم. اپریشیټ کوم داسې او بیا د ډي سي صاحب چې کوم ایفرټس کړي دي پروګرام دپاره د دې دپاره دا کوم اعلانات وکړو نو دا یقینا چې کوم دی ډیر د فخر مقام دی، ډیر د خوشحالۍ مقام دی. ډیر خوشاله شوم چې په پړومبي ځل خبر شوم د دې نه، ځکه چې دا سیزونه مونږ چې په مری یا کالام کې یا په نتیاګلې کې به مو لیدل هغه دلته زمونږ خویندې جوړ کړي دي که نه. هغه زنانو ته به څه پیغام ورکول غواړئ کوم چې نه دي خبر؟ هغې زنانو ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې یو خو د دې ځان خبرولو دپاره ټول نه ضروري څیز د سوشل میډیا ذریعه ده. دی خپل چې دی له کم کم سیزونه ورځي دي څه جوړولی شي، دی خپل زامنو ته وایي وروڼو ته چې دی فیسبوک یو پیج جوړ کړي
هغه له یو نوم ورکی سچ ډیزاین کوي په فیسبوک ته ورکی خلک به سره په خپل رابطه کې یو کانټیکټ نمبر دی پکې ورکی نو دې سره به کسٹمر سیوا کیږي او د دې مردان ته راشي دا کم وکیشنل دغه چې دی کنه کونسلینګ د دې نظام خبر کې دي سره ځان ټچ کینو چې د دې نه خخ ټرینرز دي هغه نه به استفاده وکي او ژوند به ډیر خشي او بساو جی شو به طرف طرف تاسو نو سره روان دي زما خو اوس ریسنټلی دو سندرې راغلي وي یو شونډې مې لمبه شوې چې سوجام ته رسیدم هغه راغلی د جی پی سټوډیو نه او یو یارانه سندره مې راغلی ده او یو درې سندرې مې روانې دي یو چاربیته ده او یو دوه ټپې مې کړي دي او یو سندره ده نو دا سلور سانګ درځي خو یخنی ډیره زیاته شوې ده نو ویډیوز لکه کول راته لګران دي مینوال دی ټپه نیمو ډاله کې وتا زلفی میټینګ ګلاس کې نیسا زلفی میټینګ کټینګ ګلاس کې نیسنو د کم نصیبو او روزی تل قتل دلا سزینا ډیر مننه ګرانو کتونکو تاسو پروګرام مونږ تاسو سره شریک کو تاسو وکړو یقینا چې تاسو په پروګرام خوښ شي وي نو موږ له اجازه تر کې په لوی الله باندې سپارم الله فامان